د منسجم نظامي ځواک د جوړېدو او د افغانستان د امنیتي تحولاتو څېړنه. د افغانستان اسلامي امارت د بیا واکمنۍ د 5م کال په لومړۍ کې قرار لري. د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د هېواد سیاسي او امنیتي فضا د تېرو 2 لسیزو په پرتله د پام وړ بدلونونه تجربه کړي دي. له کلونو جګړو، د بهرنیو ځواکونو له حضور، پراخو ناامنیو او د کورنیو ډلو ترمنځ له اختلافاتو وروسته افغانستان اوس داسې پړاو ته داخل شوی چې تر ټولو مهم محور یې د سراسري امنیت ټینګښت او د متمرکز نظامي جوړښت رامنځته کول بلل کیږي. په همدې لړ کې هغه موضوع چې د شنونکو پام یې ډیر ځان ته اړولی د منظم او منسجم نظامي ځواک جوړېدل او د اسلامي امارت لاسرسی پرمختللو پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته دي. د جمهوریت په دوره کې افغانستان د سیمې له سترو امنیتي جوړښتونو څخه یو درلود چې د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو په مالي او نظامي ملاتړ یې فعالیت کاوه. د پخواني حکومت د ځواکونو د روزنې، تجهیز او پراختیا لپاره میلیارډونه ډالر ولګول شول، خو له دې ټولو امکاناتو سره هېواد بیا هم له پراخو ناامنیو سره مخ و. د همغږۍ نشتوالی، پراخ فساد او پر بهرنیو اشغالګرو شدید تکیه هغه عوامل و چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت مخه نیوله. د 1400 لمریز کال د اسد په 4مه د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د نوي نظام تر ټولو مهم لومړیتوب د سراسري امنیت رامنځته کول او د کورنیو جګړو پای ته رسول وبلل شول. په تېرو باندې 4 کلونو کې اسلامي امارت هڅه کړې چې د واحدې قوماندې په رامنځته کولو او د جزیروي قدرتونو په له منځه وړلو سره یو متمرکز امنیتي جوړښت جوړ کړي. نن د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټولو ولایتونو کې فعال حضور لري. د نن ورځې او تیر وخت ترمنځ یو مهم توپیر دا دی چې د اسلامي امارت ځواکونه اوس پرمختللو نظامي تجهیزاتو ته لاسرسی لري. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د زغروالو وسایطو، پرمختللو تجهیزاتو، عصري وسلو، نظامي کمرو، مخابراتي امکاناتو او نورو پوځي ټکنالوژي یوه لویه برخه په افغانستان کې پاتې شوه چې اوس د اسلامي امارت د ځواکونو په واک کې ده. همدې موضوع د امنیتي ځواکونو عملیاتي وړتیا د پخوا په پرتله لوړه کړې ده او د هېواد نظامي جوړښت یې نوي پړاو ته داخل کړی دی. له دې سره اسلامي امارت هڅه کړې چې نظامي ځواکونه په منظم ډول تنظیم کړي. د پوځي مانورونو ترسره کول، د منظم قطعاتو جوړول، د سرحدي ځواکونو پیاوړتیا او له ګواښونکو ډلو سره د مبارزې تمرکز هغه اقدامات دي چې په تېرو باندې 4 کلونو کې ترسره شوي دي. ډېری شنونکي باور لري چې افغانستان نن د تېرو کلونو په پرتله د داخلي ناامنیو او وسلوالو نښتو د پام وړ کمښت شاهد دی. د ورځ علمي څېړنیزې ادارې د دې موضوع له تحلیل وروسته څرګنده کړه چې افغانستان په تېرو 4 کلونو کې د امنیتي او نظامي تحولاتو بیلابیل پړاوونه تجربه کړي دي. له 4 کلونو راهیسې د افغانستان خلک په داسې امنیت کې ژوند کوي چې په سیمه کې بدیل نه لیدل کېږي او خپل ژوند په عزت او ډاډ مخ ته وړي. افغانستان نن د جګړو او ناامنیو د کلونو په پرتله باثباته شرایط تجربه کوي او دا بهیر له لوی اقتصادي پرمختګونو، زده کړو او سراسري ملي انسجام سره مل دی چې دا د هېواد لپاره د یو بیل او متفاوت راتلونکي څرګندونه کوي.